بیرته یو بل مسله ده ته چاله په مزاربت باندې پیسې ورکې په تور مثال یو سړی سره روپۍ دي او کار کسب چند ورزي بل سره روپۍ نشته خو لیکن کار کسب شي کوله د چا سره چې روپۍ دي دا در واخلي او دا څوک چې کار کسب شي کوله تل دی ورکی چې لکه اسما دا روپۍ دي په مزاربت یې تواله او په دې کې کار کسب کوا چې کله ګټه وکړه نو د ګټې نیمه حصہ یا دویمه حصہ یا دریمه څلورمه حصہ دا زمين نور بچتای دا بالکل جائز دی په مزاربت کې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې برکت ده او دا ډېر غوره عمل دی مزاربت کول خو لیکن په دې کې یو خبر یاد ولرئ یو څوک چاله په مزاربت باندې پیسې ورکړي او دا وته وی چې لکه د 10 لک روپۍ دي زه تعالی په مزاربت باندې درکوم خو لیکن ګټ او تاوان به شریکي دا خبره بالکل ناروا ده او بالکل صحیح نه ده زموږ د دین د نگاه زګه په مزاربت کې چې تاوان کیږي تاوان به رب المال د چا چې مال د هغه به تاوان کیږي څوک چې په کې تجارت کوي دکانداری کوي پاغه باندې تاوان نه راځي په تور مثال تا وته ویل چې لکه زما په دې روپو باندې کپړې والو د کپړو کاروبار به شروع کا او دا کپړې حالات شولې وسولې یا غل پټکللې نو په دې کې تاوان د مال د مالک دی په دغه دکاندار باندې هیڅ تاوان نشته دی ځکه یو خو دکاندار د خپل وخت هم استلې دی زحمت یې کړلې دی مشکل یې تیر کړلې دی او چې ته په پاسه تاوان مور واچې نو دا غټ ظلم دی شریعت داوي چې تا چاله په مزاربت باندې پیسې ورکړي ګټه بم شریکي خو لیکن تاوان هغه د رب المال دی د مالک د مال چې کوم مالک دی تاوان بدا غي خو لیکن په هغه صورت کې چې یو د مال مالک چاته ویلي چې لکه په دې باندې د کپړې کاروبار کوا او دا به یو بل شي کاروبار شروع کی د مال د مالک د اجازه نه بغیر د بل شي تجارت به شروع کو او به په دې کې تاوان وکړو نو به تاوان د تاجری او د مال د مالک تاوان به نه خو لیکن دې مسلو کې لیکل پکار دي کله چې د چانه روپۍ اخلي او یې چاله ورکه په مزاربت باندې په دې کې لیکل پکار دي رب العالمین قران کې ویلي دي چې دا ولي کوي او گواهان به مقرر کوي واستشهدوا شهیدین من رجالکم الله وي دونه دین سړي په باندې گواهان مقرر کوي چې ګوره دا کار چې دی ما پلانینه دومره روپۍ ورکړلې به یو بل مسله ده بعض خلک بل پیسې ورکړي او ورته وي به تور مثال زه تعالی دا 2-3 لک روپۍ در کوم په دې باندې ته د ټوټي کاروبار کوا ولیکن په ګس کې زما 10 روپۍ دی چې ته ارزمره ګټلې په ګس کې به 10 روپۍ مال ګټه راکې دا متعینه ګټه اغستل دا سود دی ولی کې دی شي دغه یو ګس کوم د 10 روپۍ ونه ګټي کمی وګټي نو ام دا به د جبه نظر کوي یا به بیخي ونه ګټي الته د تاوان دی متعینه ګټه اغستل په مزاربت کې دا سود دی یا یو کس سره پیسې ورکوي ورته وي چې لکه دا 2 لک روپۍ دل درکوم خو لیکن د میشته ماته و چکلږي 10 روپۍ راکې کتاب کې تاوان کوو ګټه کوو دا زمورونو سود دی د دې ځان خبر کوي ځکه کې دې شي هغه د میشته 10 ونه ګټي 15 وګټي نو 15 به تعالی د جبه درکې یی بیخي ونه ګټي نو تعالی باغت شي درکې